بیا چې شي تازه زاړه یادونه روغاني ته او خدای دې سواد ته راوله د سواد په بهانه ورسره وانده بلنه ورکوم او ورسره راشد خان هم ناست دی نو که ورسره اوس راباسي او ورسره لږ سال ځان ملګرتیا راباسي مننه لري مشتاق منصور یوسفزی صاحب د خدای وبخښي هغه به وی هیڅ اعتبار پر روانو پاتې نه دی اوس که جرګې لازم که شر لازم یوازې زما نه بغیر داسې دی چې اباسین صاحب هم ناست دی او ما خو د ادبي ګوهر صاحب او د سیاسي لیاقت یوسفزی صاحب د دې هر څه نه زیاتې من هغه دوه خبرې ډېرې زیاتې خوند کړي هغه فاروق شاه صاحب او زه یم چې د مشاعرو کې اوس دا قسم شروع کړو داسې یو دوه داسې لطیفه‌نما خبرې پکې کوو نو ډېر خوند یې وکړو چې خوشحاله راته اوسئ شعرونه وایم او بیا وروستو به یو ټپنې مه پکې هم وکړو یخ ماښام دی که توده ټپه شي نو خوند به وکړي اباسین صاحب یو زوړ غزل وایم او یو بل نوی غزل وایم عزیز لالا وایي چې الوت لا ښې پښې وزرې ساته او د بزدلانو نه ځان لرې ساته الوت له ښې پښې وزرې ساته د بزدلانو نه ځان لرې ساته د ساهو خلکو نه خنجرې ساته او په بدتمیزو پسې زغرې ساته د ساهو خلکو نه خنجرې ساته په بدتمیزو پسې زغرې ساته پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه کور کې ازادې څو کونترې ساته پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه کور کې ازادې څو کونترې ساته د لوی کریم په ځمکه مینه ویشه خوله کې خبرې ملغلرې ساته او حاجي صاحب شا پسې څلور واده که او بیا دا ټولې مرورې ساته حاجي صاحب شا پسې څلور واده که او بیا دا ټولې مرورې ساته ستا د وطن مینه بس دغه وه چې په جیب کې ښې ډېرې ډالرې ساته او ګلویشه ستا افغان یم چېرته به ځم ترې د زړه دروازې لرې ساته او یو نوی غزل دی اباسین صاحب وایي چې تماشې یې تل هنداره کوي دغه جینۍ به چاته لاره کوي چې تماشې یې تل هنداره کوي دغه جینۍ به چاته لاره کوي او چې تکلف شو نو رشته ختمه شوه یاران د یار سره تیاره کوي چې تکلف شو نو رشته ختمه شوه یاران د یار سره تیاره کوي او چا کې چې صبر قناعت شکر وي نو دی به ژوند ښه په قلاره کوي چا کې چې صبر قناعت شکر وي نو دی به ژوند ښه په قلاره کوي او چې زما بخشي 11 کوي او د رقیب جان سره 18 کوي چې زما بخشي 11 کوي د رقیب جان سره 18 کوي او د فن د خرڅ هنر چې زده نه کړي څوک دی به ګیلې د مړ سرکاره کوي د فن د خرڅ هنر چې زده نه کړي څوک دی به ګیلې د مړ سرکاره کوي او والله که زړه خطر د ماره کوي او خدا ټیک ده چې د یاره کوي او زما افغانې د شانګلې نه روک کو ګلویش هم دا ګیله د ښاره کوي او یو څو ټپې وکړو دا خبره به بیا راغونډه پورې صدر صاحب په اجازت باندې ټپه ده چې او اوس به د بل چا سره ګرځي ورته به وایي چې مینه در باندې یمئ د لیونۍ د کور کوتریا او سړې ډوډۍ درله په جیب کې ګرځومئ یاره تیرې تورې تلاس کا او سپینه مرۍ به ستا په خپو کې غځومئ او چارا توی جانان دې تور دې او ما پرنا لیدلن دې تور بوي او تور به دې توره شپه کې یار وي سپینو په سپینه ډاګه ډېر پرېښودې دینه او په ما دې مرګ را پورې نه دی سترګې دې واړه سورې سورې دې کړمه او زما د عمر سره سمه
د جانان غم په خندا دي تیروما کټ د بلې سوري لروډا میاشت بادرو دلی بنی ګټ شوي دینا او سترګې پتلو کې راستنې کا او د بیا راتلو د لاسره کږنې مرما نو جانانه چې راځي په مازدیګر به ملاویږو جانانه چې راځي په مازدیګر به ملاویږو د دغې ملکند غره په سر به ملاویږو د دغې ملکند غره په سر به ملاویږو ډېر بس دی جی دا قصه رانه ډېره اوږدېږي په هر حال زمونږ اخري دعا هغه شعرا پاتې دي